برېټانیا 9 میلیون افغان پناه غوښتونکي د اروپا او زموږ پر لور راخوځېدلي. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې 9 میلیون افغان پناه غوښتونکي له افغانستان څخه د اروپا او برېټانیا په هدف خوځېدلي چې دا د اندېښنې وړ وضعیت دی. د یاد شوي وزارت وزیر میرمن پریټي پاټل د هیواد د استخباراتي راپورونو په حواله ویلي چې دغه وضعیت د مخنیوي لپاره یو شمېر هیوادونو سره ګډې هڅې پیل کړي. د برېټانوي وزیر په وینا کاناډا، استرالیا، امریکا او نیوزیلند هغه هیوادونه دي چې برېټانیا ورسره استخباراتي اطلاف رامنځته کړی څو د کډوالو د روان سیلاب د مهارولو په اړه خپل اطلاعات او فعالیتونه سره همغږي کړي. میرمن پاټل په ورته وخت کې پر بلاروس نیوکه وکړه چې له افغان کډوالو څخه د حربي په توګه استفاده کوي او یادو هیوادونو ته د ورتلو اجازه ورکوي. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط او د بشري او اقتصادي ناورین له شدت سره میلیونونه افغانان د هیواد پرېښودو په تکل کې دي چې دغه وضعیت په نړیواله کچه د پراخه مهاجرتونو اندېښنه زیاته کړې ده. طالب چارواکي بیا له خلکو غواړي چې هیواد پرې نږدې، ځکه په وینا دوی د اقتصادي او نورو ستونزو د حل په هڅه کې دي. څه موده مخکې یوې نړیوالې رسنۍ راپور ورکړ چې یوازې د طالبانو د حکومت په لومړیو 3 میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ایران ته په قانوني او ناقانونه توګه تللي دي.